تازه خبر طالب ځواکونو په تخار کې یو سیمه ییز تاجک تبار طالب قومندان نیولی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو ځانګړو ځواکونو په تخار کې یو سیمه ییز تاجک تبار طالب قومندان نیولی دی. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې ماچ نیوز ته وایي چې د دغه ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې د طالبانو تاجک تباره ځواکمن قومندان غلام حسین مبارز د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی او قندوز قلي اردو ته وړل شوی دی. د سرچینې په وینا د طالبانو دغه تاجک تباره قومندان اوس مهال زر فعال وسلوال لري. د سرچینې په وینا طالبانو دغه تاجک نژاد قومندان د لا ډیر ځواکمن کېدو او د داعش ډلې ته د جلب او جذب له ویرې نیولی دی. د طالبانو د تاجک قومندانانو نیول او زنداني کول کومه نوې خبره نه ده. دغه ډلې تر دې مخکې یو بل پسې د تاجک نژاد او شمالي فاتحانو قومندانان نیولي او یا یې له واکه لرې کړي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې